خطیب بغدادي لیکي چې یو څلور کسانو، یو محمد بن جریرو، بل محمد بن حزیمه او بل محمد بن نظرو او درې محمد بن هارونو. دا د علم په طلب کې ووتله او یو ځای کې دیره شوله. څه وخت په دوی باندې لوږه راغله چې کم نفقه او خرچې وړې وه ختمه شوه. دوی ډېر انتظار وکړه او ډېر صبر یې وکړه، خو لیکن یو وخت داسې شو چې دوی ډېر زیات محتاج شو او بقایه بیماران شو. نو دې څلور واړو خپله کې مشوره وکړه، وایي چې پچه به واچو قرآن، چا باندې چې راووتل هغه به سوال کوي، ځکه اوس مونږ داسې حالت کیو چې د مرګ حالت ته رسېدلي او په دې حالت کې سوال کول بیا جایز دي. وی دوی چې کله پچه واچوله نو په دې کې محمد بن حزیمه چې کوم و د نوم په دې کې راووته. دا ډېر زیات خفه شو، ګرانه خبره شوه ته زه به څنګه سوال کوم. مشوره یې کړې وه، مجبوره شو. ده ورته ویلي چې ما ته دومره صبر وکړئ، زه اودس کوم او 2 رکعته مونځ کوم، بیا به تاسو ته سوال وکړم او د رزق او د خوراک څه بندوبست به درته وکړم. د اودس وکړه، 2 رکعته مونځ باندې ولاړ دی چې دې کې دوی چې کوم محل کې پراته وو د هغې دروازه وډزېده. وایي چې کله دروازه وډزېدله نو په اسور یو سړی راغی او تپوس یې کړه، د دوی نومونه یې واخیستل چې دا کم دي او دوی ته څه دراهم راوړله. وایي بیا دوی کې یو کس ته تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ هغه وایي زه خو یو ملازم یم او د مصر والي نن په قیلولې ټیم کې خوب لیدلی و چې دغه 4 کسان دي او فلانکي علاقه کې دي او د لوږې نه کلمې بالکل خالی دي، دوی ته څه ورکړه. او دا خبره یې راته وکړه چې تاسو ته قسم در کومه چې کله به وږي کېږئ او بیا در سره خرچه کمیږي نو خامخا به مونږ ته کس رالیږئ او ستاسو چې کومه خرچه ده هغه به تاسو ته د والد طرف نه میلاویږي. وی دوی خو په هغې باندې خپل ضرورت پوره کړه، لیکن فیصله یې وکړه چې بس ته دې ځای نه ځو، ځکه والي زمونږ باره کې خوب ولید، داسې نه چې مونږ مشهور شو. ډېر نیکان خلکو دې تاسو ته تقوا وایي او د شپې د هغه علاقه یې پرېښودله او بل ځای ته لاړل د علم د طلب دپاره. دې ته ویلی چې هغه کامل عاجز دی. نو د علم د طلب دپاره علماو ډېر تکلیفونه تیر کړي دي، ډېرې لوږې تیر کړي دي. نو رب العالمین هغوی ته په دې کې ډېر اجرونه ورکړي دي. رب العالمین د هغوی په علم کې برکت اچولی، خیر پکې اچولی. زمونږ خپل یو استاد هغه یو ځل خبره کوله، یو د نورستان طرف ته چېرته لاړو سبق دپاره، یو دشته وایي چې کوم سبقونه ویلې، یو ورځ بلکل وږي شو، 2 ورځو نه روټۍ میلاو نه شوه راته. وی لاندې دغه ته راکوشو، چا روټۍ هم نه راکوله. وی چا وچه روټۍ غویانو ته اچولې وه او یا غویان هم ډېر سخت وږي و، ډېر زیات غړمبېدل چې ورنږدې کېدې به نو دغه مونږ چپل راواخیسته او په یو طریقې سره هم هغه روټۍ ترې نخوا وغورځوله او لږې لږې ټوکرې هم راواخیستلې او صفا سوتره هم ووینځلې او بیا هم هغه وخوړې، هغې سره هم خپله ګزاره تېره کړه. نو دا خلکو چې د علم لپاره محنت کړی رب العالمین ځلولي دي، رب العالمین ته لوی لوی علما جوړ کړي دي او دا دنیا هم د هغوی ښه ده، لیکن مونږ ته ښکاري نه. هغوی چې کوم دننه او باطن دی هغه ډېر په اطمینان سره دی، د هغوی قلب ډېر مطمئن دی، پرسکون دی، ټینشنونه او دغه شان غمونه او د دنیا پریشانۍ پرې نشته او هغه دنیا خو به یقیني رب العالمین ډېره ښه ورکوي.